الله الرحمن الرحیم. دا د کندهار ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امریت لخوا څخه زه د نماینده په حیث معرفي شوی وم. دغه کمیټه د ولایت طریقه جوړه شوې وه. په دې کې زموږ سره محکمه وه، قومنداني وه، صنعت سوداګري ریاست و، بیخي د تقریبا د 11 ریاستو څخه نمایندګان راسره وو. نو تقریبا 80 ټنه تر وخت تېره د کیفیته شیان په کښې کې وه چې ټوله مو راټول کړي وه د 5 میاشتې د 6 میاشتې په موده کې. نو بیا مو راوړله د تقریبا د ښاروالۍ 8 موټره وه، د ترانسپورټ مدیریت 12 کسه 14 کسه د تنظیم کارکوونکي وه. په وخت و زمان هر ریاست همکاري کړې ده او د ترانسپورټ مدیریت خاص همکاري کړې ده، د تنظیم مدیریت همکاري کړې ده چې په وخت سره موږ ته خپل کارکوونکي په هر وخت سره زمان سره حاضر کړي دي. د ښاریانو څخه غوښتنه دغه ده چې دغه د تاریخ تېره او بې کیفیتو شیانو څخه لاس واخلي او دوی زموږ سره مخکې هم همکاري کړې ده. موږ ته یې زنګ وهلی دی چې زموږ سره په تماس کې شوي دي چې موږ دغه شیان لرو، موږ ورغلي یو، هغه شیان مو راټول کړي دي. بیا هم د دوی څخه غوښتنه کوو چې تاسې د دغه تر وخت تېر شیان چې درځئ پر ځای چې موږ درځو، تاسې باید خپله موږ ته زنګ ووهئ یا داسې باید دا خپله شیان رانه وړي د شرکتو څخه. نرم شمال دی اوري له هر خوا ښکلي